پر طالبانو او ټي ټي پي د نبیل تازه ګزار وایي پاکستان ټي ټي پي ډله د ډالرو ګټلو لپاره جوړه کړې. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نبیل وایي ټي ټي پي د پاکستان استخباراتي ډله ده. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي ټي ټي پي د پاکستان استخباراتي ډله ده چې د فنډ پیدا کولو او پر نورې د فشار لپاره کاروي. نوموړي ویلي پاکستان دا ډلې هر وخت له منځه وړلی شي خو دوی له پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو ملتپالو ډلو ویره لري. نبیل همداراز وایي د طالبانو پر وړاندې د جګړې لار وروستۍ لاره ده. د هغه په خبره لومړی باید له نورو ډیپلوماتیکو لارو کار واخیستل شي خو جګړه هم د وروستي انتخاب په توګه په پام کې لري. نبیل ویلي افغانستان کې هر تحول ته څو کاله خلک منتظر پاتې شوي خو وروسته ورپسې هماغه ملاتړي خلک راپورته شوي دي. هغه وایي ښایي د دوی ځینې اسناد طالبانو ته په لاس ورغلي وي خو ځینې نور له منځه وړل شوي دي. نوموړي د حماسه میډیا سره ځانګړي ټویټر سپیس کې ویلي ډاډه دی چې ملي امنیت به مهم اسناد له منځه وړي وي. هغه زیاته کړې قطر یوه استخباراتي حجره وه چې پکې د طالبانو له لوري ملا نورالله نوري د پاکستان او امریکا جنرالان پکې وو چې یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکول. نوموړی وایي د افغانستان هدیرې د غلطو سیاستونو له کبله له ځوانانو ډکې شوي دي. نبیل وایي ځوانان باید په هر ډول حالاتو کې سیاست وکړي ترڅو پر دوی سیاست ونشي. هغه د سیاسي احزابو په اړه ویلي چې ښه ګوندونه غوره سیاسي مکتبونه دي او ځوانان باید په هر ډول حالاتو کې سیاسي ګوندونو سره اړیکې ولري. هغه وایي اړتیا ده چې نور د سپکو سپورو په ځای یو بل ومنل شي. نوموړي ویلي په داسې افغانستان باید فکر وشي چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.